السلام علیکم. بیله خشونت د اولاد تربیه نهمه برخه. راځو بیله خشونت د اولاد تربیه نهمه برخه به تاسو ته ډېر ښه موضوعات ستاسو د اولاد د تربیه اړوند وایي. راځي وایي اجازه ورکړئ چې د ستاسو ماشومان خپل د اشتباهاتو نتیجه وویني تر څو د اشتباهاتو څخه ځان وژغوري. راځو وایي اشتباهات ډېر ښه دي. وای تر مخه وای موږ وایو چې هغه ژوند کې چې موږ اشتباهات کوو تر هغه ژوند ډېر ښه دی چې موږ اصلا اشتباهات نه پکې کوو، حرکت نه کوو. هغه انسانان چې اشتباهاتو ته لبیک وایي هغوی پیشرفت کولی سي. که ته اشتباهات نه کوې او ژوند یې درولی وي او د حرکت څخه ویره لري نو ته خو پر مخ نسې تللی. مثلا زه پروانه زیایي ما په ژوند کې ډېر اشتباهات کړي دي او د خپل اشتباهاتو څخه مې ښه درسونه اخیستي دي. زه په دې توانېدلې یم چې یو کامیابي په خپل ژوند کې راولم. تاسو هم خپل د اشتباهاتو څخه مه بیریږئ او مه هم خپل ماشومان د اشتباهاتو څخه بیروئ، بلکې اجازه ورکړئ چې اشتباه وکړي، غلطي وکړي او خپل د غلطي څخه درس واخلي. دویمه موضوع ده وایي هر کوچنی او لوی انتخاب وایي خپل نتیجه لري. هم یې غټان تاسو ومنئ او هم خپل کوچنیانو ته اجازه ورکړئ چې خپل د کوچني او غټو انتخابونو نتیجه وویني. وایي خپل اشتباهات منل د ژوند تعریف دی. دا ژوند یو تعریف لري او تعریف یې دا دی چې ته اشتباه وکړې او خپل اشتباهات ومنې، فرار ځینې ونه کړې، تېښتې ونه کړې. وایي موږ ټول داسې اولاد غواړو چې خپل ځان په ټولنه کې ثابت کړي او په خپل ځان ته په ټولنه کې ځای پیدا کړي. اوس راځو دا هدف ته څنګه رسېدلی سو؟ دا غوښتنه خو ټول مور و پلار لري. وایي زموږ د اولادونو د کارونو نتیجه زموږ تر کنټرول وتلې ده. تاسو خپل د اولادو د کارونو نتیجه مه کنټرول کوئ، دا ستاسو په کنټرول کې نه ده. پرېږدئ ستاسو اولادونه اشتباهات وکړي. راځو وایي زموږ وایي هر څومره چې زموږ اولادونه خپل د غلطیو عواقب ویني هغومره هڅه کوي ځان له غلطیو وساتي. دا همیشه په یاد ولرئ. وایي هر څومره ژر چې ماشوم د ژوند په درسونو پوه کړئ نو راتلونکي کې به ډېر پوهه ولري او هغه به د پیشرفت سبب سي ده. وای د اولاد پر ځای ژوند مه کوئ. ستاسو اولاد خپله ژوند لري او په خپله باید ژوند وکړي. خپل تصمیمونه ونیسئ، په تصمیمو کې کومک ورسره وکړئ، پر ځای تصمیم مه نیسئ. راځو نهمه موضوع وای تشویش تاسو مه کوئ. که تاسو تشویش کوئ وای تشویش موږ ته وایي چې په هر قیمت چې وي باید خپل د اولاد محافظت وکړم، د اولاد پر ځای ژوند وکړم. د تشویش څخه ځان وباسئ، ځان یو آرامې نړۍ ته راولئ او خپل اولاد ته هم اجازه ورکړئ چې خپل مشکلاتو سره مخامخ سي. وای د ځان خونسردي ساتل د غلطیو په وخت کې کامیابي ده د اولاد په تربیه کې. کله چې تاسو خونسرده یاست، غصه نه کوئ، چغې نه وهئ، نو ستاسو اولاد ارام تربیه کېږي. وایي موږ ټول غواړو زموږ اولادونه زموږ غلطي تکرار نه کړي. وایي کوم غلطیانې چې موږ په ژوند کې کړي دي هغه موږ نه غواړو چې زموږ اولادونه یې تکرار کړي. تاسو وایي د دا کار دپاره چې دا کار عملي کوئ وایي تاسو خپل ارامي حفظ کوئ. خپل په اولادونو باندې په زوره څه مه تحمیل کوئ. وایي کله چې اولاد غلطي وکړل حل لارې ورته راوباسه. رټئ مه چې او دا غلطي دې وکړه، ما تا ته ویلي وه دا کار مه کوه، دا کار دې وکړئ، داسې مشکلات چې منځته راوستل. بلکې خپل د اولاد سره کښېنه، خبرې وکړه او هغه مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړئ، نه دا چې یو بل ولټئ. دا زموږ د ویډیو اوله برخه وه. دوهمه برخه مو دا ده وایي ستاسو تهدیدونه یوه خبره ده چې تاسو عملي کړې نه ده. تاسو کوشش وکړئ خپل اولادونه تهدید نه کړئ. ګورئ وایي مالي مصارف وایي ستاسو د اولاد تربیه خرابوي. هڅه مه کوئ چې خپل اولادونه په غټو او په لویو تحفو ونازوئ، په مالي تحفو یې ونازوئ تر څو هغه یو ډېر نازولی تربیه سي او بیا ستا څخه ډېره توقع کوي. خپل اولادونه داسې تربیه کوي چې هغه خپل هیلو ته د رسېدو دپاره زحمت وکاږي، نه چې هر څه تاسو په لاس کې ورکوئ په نتیجه کې تاسو ته یو نازولی او داسې اولاد په نصیب کې درته رسېږي چې اصلا ستاسو نه دی خوښ.
وای مادي توفو څخه ځان وساتئ. وای هر رابطه د دوو برخو څخه جوړه ده، یو هغه څه چې ویل کیږي او یو هغه څه چې ترلاسه کیږي. کوشش وکړئ چې داسې خبرې وکړئ چې تاسو کولی سئ و اولاد ته یې ورکړئ او یا یې هم ورکړه و اولاد ته د هغه په ګټه وي. راځه وای په کول عمل کول اولاد تربیه ښکلې کوي. کله چې اولاد ته کول کوئ نو کوشش وکړئ عمل هم په وکړئ، هغه که مالی موضوعات او که د تربیه وی موضوعات، کوشش وکړئ ډیر ګران مالی تحفې اولادونو ته مه ورکوئ. وای په ټول عمل کې یعنی ته یو وای په ټولو عملونو کې که ته خپل پر اولاد پر کول باندې ودرېږې، دا یعنی ته خپل اولاد ته دا ور زده کړل چې ته یو مهم شخصیت یې ماته. یعنی کله چې د کوچني سره کول کوئ پر کول درېږئ، دا هغه ته دا ور زده کوي چې مهم شخصیت دی. خو راځو د تربیې مسایلو ته. د تربیې په مسایلو کې وای د اولاد تهدید چې عمل ونه لري ښه تربیه نه راولي. که تاسو اولاد ګواښئ او د تربیې اخطار ورکوئ نو کوشش وکړئ چې هغه عملي کړئ. داسې مه کوئ چې اولاد ته خبرې کوئ او عملي کوئ نه. داسې ستاسو درونواله او هغه د مور د پلار رول د منځه ځي. وایي ستاسو اولادونه باید پوه سي چې کوم څه چې وایي تاسو وایاست هغه تاسو کوئ. یعنې یو باثباته شخص خپل اولاد ته ځان ثابت کړي. وای هر څه چې وکړئ هغه به لو کوئ. دا همیشه په یاد ولرئ. بل وای مست آن گرفت جان برادر که کار کرد و یا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. بیله زحمت یو شی لاسته راوړل ستاسو اولاد غلط تربیه کوي. کوشش وکړئ چې ستاسو اولاد خپل د هر څه ترلاسه کول دپاره یو څه وکړي تر څو پر لاسته یې راوړي. خپل اولادو ته شرایط کښېږدوئ چې دا شی تا ته درانه سم، د هغه دپاره باید ته دا کار زما دپاره وکړې، که هغه د ده په تربیه یا په درسونه یا د یو شي حفظ کول یې. راځه وای په خپل خبرو کې ثبات ولري. کله چې خبره کوئ هغه وکړئ او یا یو کار چې کوئ پر هغه ودرېږئ، عمل یې وکړئ. وای هیڅ وخت داسې قانون مه جوړوئ چې تاسو یې نسئ عملي کولی او یا یې هم عملي کېدل سخت وي. داسې قوانین په کور کې جوړ کړئ چې عملي کېدل یې اسانه وي او اولاد ته هم اسانه وي، تاسو ته هم اسانه وي. وای میانه روی کوئ د اولاد په تربیه کې. مه ډېر تاکید کوئ، مه ډېر بې پروایي کوئ، په میانه توګه واوسېږئ. د اولاد تربیه په یوه ورځ نه کیږي، مسلسل توګه کار غواړي، عجله هم به پکښې کوئ. وایي هغه تنبیه مه انتخابوئ چې ستاسو نه وي خوښ، لکه وهل کول. د هیڅ مور پلار نه دي خوښ چې خپل اولادو ته وهل ورکړي، خو دوی بیا هم دا کار کوي. هیڅ وخت داسې تربیه مه انتخابوئ، داسې تنبیه مه انتخابوئ چې تاسو یې کوئ او تاسو زجر وینئ. وایي د اولاد جریمه د غفلت وای تاسو داسې وکړئ چې ستاسو د اولادو جریمې مه پرداخت کوئ. کله چې ستاسو اولادونه نوي ځوانان سوله، هغوی کې داسې موټر ټکر کړي او جریمه ورته راسي، هغوی کې داسې کړنې وکړي چې تاسو یې مشکلات په عاجل توګه ور رفع کوئ. دوی داسې تربیه کېږي چې والله زما مور و پلار په هر بخش کې زما دپاره کمک کولی سي. نو قرار دوی تکیه کوي، آرام کښېني او زحمت نه کاږي. کوشش وکړئ زحمت کشه، پر ځان اعتماد لرونکی او ښه اولادونه تربیه کړي. د اولاد په تربیه کې هیڅ نقص، هیڅ کم راتګ نشته. باید د اولاد تربیه تاسو په صحیح توګه وکړئ. مننه چې غوږ مو نیولی و.